د حساب ورکولو غونډه چې د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د ښار د نهه ناحیو وکیل ګذرانو، ځوانانو او یو شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. دلته لومړی د ښاروالۍ د مسؤلینو له لوري د تېر 1401 کال د ترسره کړو فعالیتونو لاسته راوړنو او پلي کړو پروژو، نیمګړتیاوو او عوایدو په تړاو لسته د یو پریزنټیشن له لارې معلومات ورکړل شول. د دغه معلوماتو د وړاندې کولو وروسته بیا ولسي خلکو ته وخت ورکړل شو ترڅو د دوی د فعالیتونو په تړاو خپلې پوښتنې، غوښتنې او وړاندیزونه له مسؤلینو سره شریک کړي. که څه هم په ټوله کې د ښاروالۍ چارې وستایل شوې، خو یو شمېر خلکو بیا په ځینو برخو نیوکې هم لرلې او دوی ته یې ځینې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم وکړل. اوسه پورې په یو ساحه کې په نهمه ناحیه کې یو پلچک، یو سړک ماته وښیه چې هغه پوه شوی و، خو دا د امانت اسلامي برکت دی. موږ په ناحیه کې نه پارک جوړ شوی او نه په کوم بوټي باندې کوم ټانکر راغلی، نه یې اوبه ورته اچولي. نو چې دا نه وي شوي، په کوم اساس باندې ته وایې چې په نهه ناحیو کې موږ دا شی کړی؟ پیشنهادونه کوو، په چارې وراني سروې کوي او دغه سیدي بیا څوک د دې پوښتنه نه کوي. د دې ګرد او د دې مایکروب د لاسه موږ ډېر خراب. د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین وایي په 1401 کال کې په جلال آباد ښار کې 14 پرختي پروژې تطبیق کړي چې پکې د ویالو، سړکونو او نورو برخو جوړول شامل وو. دوی همدارا زیاته کړه چې دغه پروژې په 9 ناحیو کې د متوازن انکشاف له مخې پلي کړي دي. دوی د خلکو هغه نیوکې رد کړي چې ګنې متوازن انکشاف له مخې پرختي کارونه نه دي ترسره کړي. هغه پروژې په متوازن انکشاف سره شوي دي. متوازن انکشاف دا معنا د هرې ناحیې عوایدو ته کتل کیږي، د هغې له رویه هغه ته پروژه ورکول کیږي. داسې نه دي چې مثلا یوه ناحیه 20 میلیونه عواید جمع کړي او بله ناحیه 2 میلیونه جمع کړي او دواړو ته 2 پروژې په نظر کې ونیول شي. هرې ناحیې ته چې څومره عواید یې راټول کړي، د هغې په تناسب ورته پروژې په نظر کې نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله په 1401 کال کې عوایدو کې 20 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د ښاروالۍ مسؤلینو همدارس په دغه ښار کې د لا زیاتو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د خلکو ونډه اخیستل اړینه وبلله او ترې یې غوښتل چې پر خپل وخت خپل ټیکسونه ښاروالۍ ته تحویل کړي. سباوند ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.